هجرت د جهانګیر خان راتلونکې ډرامه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خبر کو د جهانګیر خان یو بهترینه ډرامه چې نوم یې د هجرت تاسو سکرین باندې د شارټ ویډیوګانې ښکار هم دا بهترینه ډرامه را روانه ده. نو په کوم چینل باندې وي او کوم سټار کاست په دې کې شامل دي ټول اپډیټ سره ملګرو په دې ویډیو کې شیر کوو. ټول نه مخکې دا ویډیو هم خپل ملګرو سره شیر کړئ، ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ، بیل آیکن راونه دباو کړئ، زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت باندې میلاویږي. اونګه د پښتو بهترینه ډرامه چې نوم یې د هجرت الریډي د دې شوټینګ ریکارډینګ یا شروع خو دې ډرامې کې جهانګیر خان اډ دی. نو هغه یو څو ورځې شوي چې بیمار شوی، نو دا ډرامه چې وه دا سټاپ شوې وه. نو اوس جهانګیر خان مکمل ټیک ټاک دی او بیا شوټینګ سټارټ واخیستلی شو. تاسو سکرین باندې د ویډیوګانې ښکاري هم. نو د ډرامې نوم دی هجرت. په ډرامه کې کوم سټار کاست هم د سکرین باندې ښکاري هم چې شکیل خان، جهانګیر خان، حمزه نوخاري او داسې نور هم بهترین سټار په دې کې شامل دي. ملګرو دا ډرامه چې په کوم چینل باندې ریلیز کېږي د چینل نوم دی جي ایس پروډکشن. نو په دې ډرامه الریډي د شوټینګ سټارټ دی، ایډیټینګ پاتې دی او ډرامه لا کمپلیټ نه ده. نو په دې وجه ریلیز ډیټ یې لا پته نه لګي، خو دغه یې نوم دی هجرت او دا بهترین سټار په دې کې شامل دي. او ملګرو دې ورځو کې کېدای شي دې ټریلر ریلیز شي په جي ایس پروډکشن باندې. د ډرامې به هم په هفته نیمه کې کنفرم معلومات راشي چې څومره ډرامه کمپلیټ شو او کله به ریلیز کېږي. اوس د دغه جهانګیر خان دغه شوټینګ ته خبره پاتې وه، هغه پکې خپل سټارټ واخیستو او د دغې وجې نه دا ډرامه لږ لیټ شوې ولې. میاشت دوه مخکې دا ډرامه شروع شوې وه، خو بیا د دې جهانګیر خان د بیمارۍ د وجې دغه ډرامه چې هغه سټاپ شوه او د دې مخکې بیا څه اپډیټ هم رانغی. خو د جي ایس پروډکشن د طرف نه دغه بهترینه ډرامه ده، ډېر ژر به په دغه چینل باندې ریلیز کېږي او چې څه ټایم هم ریلیز شوه بیا به په ټایم باندې اپډیټ درکوو. ورځ نیمه کې به ټریلر هم ریلیز شي او مخکې چې هم د دې ډرامې په خوا داسې اپډیټ راځي هغه اپډیټ هم تاسو سره په ټایم باندې درکوو. اوس اپکمینګ ډرامه او ریلیز کېدو واله څه نه سټارټ پرې اخیستلی شوی، نو دغه اپډیټ اوس تاسو سره مې شریکه کړه. نو که ویډیو مو خوښه شي هماغه خپلو ملګرو سره شیر کړئ، ویډیو لایک کړئ. موږ د راکړه ملګرو اجازت په را روانه ویډیو کې میلاویږو. د الله په امان وسلام.